دا سپین ږیري هم ناست موږ چې سبق وایي موږ ته بیا څه ویل ول پاکستان د لا اله الا الله محمد رسول الله په نامه جوړ پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله یوه بیا دا خبره موږ ته ډېره کوله اوس خو پرېښې ده شکر دی چې پی ټي ایم جوړ شوی دا خبره پرېښې ده دویمه خبره بیا دا راته کوله ول په پاکستان کې هېڅ قومونه نشته پنجابی بلوچ سندی پښتون موږ ټول مسلمانان یو بس ټول سره ورونو دا خبرې بیا موږ ته کولې 71 کاله د دغه کلمې لاندې او د پاکستان تر جنډۍ لاندې څومره ظلم چې پر محکومو قومو پر غریب ولس بالخصوص بیا پر پښتانه کان چې کوم ظلم وسو قسم مې دې په خدای کې نه په کشمیر کې څوک ثابته کړي چې هندوستان کړی نه په اسرائیل کې څوک ثابته کړي چې پر فلسطین او اسرائیل ظلم کړی یعنی یو کافر پر مسلمان یو انسان پر بل انسان دومره ظلم نه دی کړی لکه دې ریاست دې ریاستي ادارو دې پنجابي ذهنیت خلکو چې په دې ملک پر غریبو خلکو پر نورو قومو زیات پر پښتانه کان کم ظلم وکړي بل دی بد کار دی ظلم نه دی پاته چې وجه د موږ سره وکړي ستا ځوانان یې در شهیدان دا رقم په خالي کراچي کې نه په پاکستان کې هر ځای دا کار د موږ سره وشو تر اوسه پورې هم په زراو ځوانان زما او ستا د ورک پاکستان 71 کاله کېږي چې جوړ شوی ورته ته به د هر فکر خلک ناست یوه خبره درته کوو د روژې میاشته لا اله الا الله محمد رسول الله نه د یوې پارټۍ د حمایت دپاره راغلي نه د یوې پارټۍ د مخالفت دپاره راغلي ما سوای د خپل قام د خپلې ژبې د خپلو پښتنو علاوه بل یوې خبرې له نه راغلي 71 کاله چې پاکستان جوړ شوی دی و دې ته سوچ په کار دی چې موږ ته کومه خبره کښېښول اول زما او ستا سپین ږیري پر یوټیوب باندې هغه د ویډیو پرتې دي دا رقم د حاجي صاحب رقم سپین ږیري یې په تاڼه دننه کړي د بجلۍ تارونه یې ورته نیولي دي وایي ستا وراره په طالبانو کې دا سپین ږیري را بېعزته ماشومان یې په ای پي ایس په ارمي سکول کې را شهیدان کړو را حلال یې کړو 1.5 ماشومان وکیلان یې در شهیدان کړو ستا چانسلران ستا ایجوکیټډ ځوانان ستا سیاسي ورکر خلک ستا سیاسي مشران ستا د جرګې و د خبرې و د پښتو ملکان خانان ټول یې در حلال کړو وطن یې در برباد کړي وطن یې در وسېځئ بیا موږ د هغه په نتیجه کې کراچي له رالو بیا په کراچي کې د تا سره څه وسو خالي چې مشرف کېنستی مشرف د هغه خبره ورځې سې ونیسې بیا تر 2014-2013 پورې چې الیکشن کېدی په کراچي کې 10,000 پښتانه خلکو وویشت مړه یې کړو دی کلی دی کور دی قبیله نصفه پاته چلته جنازه نه ولاړ په عربه او روپیه ستا په دې ښار کې جایداد در وسېږي اخري یو شی پاته و چې زما او ستا ډېره بېادبي ما عزت یې لاس نه ور اچولی هغه یې م زما او ستا سر تور سرو ته یې لاس هم واچوي اوس بل کوم ظلم پاته دی مړ پښتانه په دا غم اخته و چې یاره د مسلمانو ملک چې چا به غږ وکړي چې دا ظلم ولې را سره کېږي ریاست به ول دا غداره دا ایجنټ دی دا د را ایجنټ دی دا د افغانستان پیسې ورځي او دا د امریکن روپۍ ورځي او دا کافر دی زموږ نیمۍ پښتنو به هم سر ورسره وښورول چې و دا هغه ملک دی چې په دې ملک کې توبه نعوذ بالله د الله پاک په شان کې ګستاخي وکړه ستا دپاره سزا نشته د نبي صلی الله علیه و آله وسلم په شان کې ګستاخي وکړه ستا دپاره سزا نشته مړي وکړه غلا وکړه په زړه درځي هغه بدکار وکړه ستا دپاره سزا نشته خالي یوه خبره کوه وا پاک فوج کو میرا سلام د ګاډۍ پر شا د باجوا صاحب تصویر ولګوه پر سویچ بورډ د پاکستان جنډۍ ستا دپاره یوه سزا نشته ته بهترین پاکستانی یې بهترین مسلمان یې وفادار خو که دا بل طرف ته ته 5 وخته لمونځ کوه ښه د سنت مطابق ژره پرېږده د دنیا یو بد کار مه کوه دا ژوند د الله د حکم د نبي صلی الله علیه وسلم پر طریقو تېروه که دې یوه خبره کوله چې دا فوج ناجایزه کړي ته بیا غداره هم یې ته بیا کافره هم یې ته بیا ایجنټ هم دغه ملک دا زما تر اکا کشر دی زما یو اکا ژوندی دی د هغه 80 کاله عمر دی د ده 71 کاله عمر دا 71 کاله مخکې موږ چې شو موږ پاکستانیان نو 14 اگست 1947 دی وای پاکستان جوړ شوی پر 13 اگست 1947 زه خو پاکستانی نه وم چې شو یاره دا خلک پر موږ دا احسان کوي پر فیسبوک کې به تاسو وینئ دا نور خلک چې دا زموږ د پښتنو خلاف دي چې موږ یو خبره وکړو چې موږ سره دا ظلم کیږي و جاؤ اپنا بستر گول کر کے افغانستان چلے جاؤ
بھائی زه افغانستان د پاکستان چې جوړ شوی دی زه څه د ګجرات یا د حیدرآباد د کن ماجر نه یم چې تا د لاس نه راوستم دلته دې ماته د سوات مځکه راکړه چې راسه پر دې آباد شه لالا دا پاکستان نه و دا سوات د سواتیانو پښتنو وزیرستان د مسعود وزیرو بیټنیو سلیمان خیل و په دا کوټه کې د هغه کاکړ ترین اڅکزی بړې سید دا په د خپل مځکه پراته و پاکستان به زموږ شکریه ادا کوي زموږ احسان به مني چې د ده جنډۍ د ده ملک زموږ پر مځکه جوړ دی موږ د پاکستان پر مځکه نه یو پراته پاکستان زموږ پر مځکه جوړ دی بیا دا ملک دا د یو څو نقطو په بنیاد باندې جوړ شو 5 قومونه دي په ملک کې پښتون بلوچ سندی سرایکی پنجابی 5 قومه دلته وي دا ملک چې جوړ شو زموږ په منځ کې ګوره په دې خبرو ته به موږ سوچ کوو ډېر سنجیده ښکنځل به چاته نه کوو دا زموږ ځینې ملګري دي جذباتیان ښکنځل به چاته په دلیل به خبره دا 5 قومونه دلته پراته دي د پنجابي و د پښتانه یو شی سره مشترک نه دی ولکه نه رواج سره مشترک دی نه قسم به خدا که هغه شادي و غم سره شریک بایی هغه منظور خان خبره کوي زموږ د دوی د مځکې له اوله چې فرق دی د دوی مځکه مالټې کوي زموږ د انګورو انار کوي زموږ په فصلو کې له اوله چې فرق نورې خبرې خو پرېږده اوس نو زه چې پنجابي ته ورور وایم په پاکستان کې بلوچ یا سندي ته زه ورور وایم په څه وایم هغه په دې بنیاد وایو چې زموږ په ملک کې زموږ په مابین کې آیین جوړ شوی چې آیین پاکستان ورته وایي آیین جوړ شوی دی په آیین کې د هر چا دپاره خپله خبره لیکلې ده چې دا فوج به د فوج به دا کاري د پارلیمنت به دا کاري د پولیسو به دا کاري د عدالت به دا کاري د ولس به دا کاري څوک به پر چا ظلم نه کوي د هر یو خپله دایره معلومه ده د ولس خپل حقوق معلوم دي خپل فرایض معلوم دي د ادارو خپل حقوق دي خپل فرایض معلوم دي اوس فوج په دې ملک کې آیین نه مني کم قانون او آیین چې د جوړ کړی دی د پنجابي جوړ کړی دی حالانکه موږ پښتانه پر دې اعتراض لرو تحفظات لرو پر څو نقطو دا د 1973 آیین چې ورته وایي پر دې زموږ پښتانه اعتراض لري چې د موږ سره په دې کې ځینې نقطو کې د موږ سره ناجایزه سوې ده د هغه باوجود پښتون یې پابنده دی بالکل یې مني او د پاکستان ادارې د آیین مخالف اوس آیین سره کوم مخالف په دې ملک کې ضیاءالحق آیین مات کوي که نه کوي مات ملک مارشال ولګوي کلم کلا پر ټي وي کښېناستئ د پاکستان آیین یې راواخلئ دا رقم یې څیرې کړي د ردۍ و ټوکرۍ ته یې تس کړي ول 5 صفحې که کاغذ یې ایسکه کیا حیثیت مشرف بیا دغه رقم مات اوس چې دا روان زموږ ادارې دي د موږ سره کوم چلونه کوي چې زما دا ورور زما دا اکا ته اوچت کې نه اف آی آر پر کاټی نه په عدالت کې پیښې یا یې وولې مړې کې یا دې د ځانه سره کښېنولی دي دا د آیین خلاف ورزي ده او د پاکستان په آیین کې کلم کلا لیکلي دي چې چا د آیین خلاف ورزي وکړه یا د آیین سې بغاوت وکړي د هغه سزا مرګ ده اوس نو راسي چې موږ ته حساب سره وکړو چې څو فوجیانو ته سزا ورکړې ده د مرګ سزا د سره څوک دا وایي لا نه چې دا فوجي ناجایزه کړې دا اوس کرونا دا کومه کرونا خدای په خبر چې ستا که نسته د بیا ما زموږ پخوا یو سړي چرګه غلا کړې وه نو دا په غېږ کې ټینګه نیولې وه خالي یې پښې ښکاره کېدلې نو هغه مالک چې پر راغلی چرګه یې ولیدل ول یاره زما چرګه تا غلا کړې ده ده خدای قرآن رسول کلمې ورته هغه ورته ویل یاره چې ستا و قسمو ته وګورم دلته د چرګو و پښو ته وګورم هکې عریان سم اوس خبره دا ده دوی وایي کرونا ده عالمي وبا ده بابا ټیک شو وه ده دا احتیاطي د دابیر استعمال مارکیټونه یې راباندې بند کړو په اول شپو کې لا شو د راشن ماشن خبرې کولې اوس که د راشن خبرې هم پرېښودلې شی نسته دکانونه یې راباندې بند کړو پولیس ورسه په ګرده ښار کې به دیرس پر یوه ځای ناست پر یوه ځای باندې به ناست پر یعنې دا کرونا که چاته فایده ورکړې ده که نه ده ورکړې پولیسو ته ښه برپوره فایده وه برپوره فایده یې وه و نو خبره بل څه ده د دا ضرورت خو نه دی خو خبره راله په دا کرونا کې د تا سره په دې سیند په دې کراچي کې څومره ناجایزه وه ستا د ای پي ایس آرمي سکول بچیان 1.5 سل مړه دي فوج دا یو کار کوي یو کال بل کال یو ښه زوروره غزل پر جوړه کړي
बच्चों से पढ़ाना है कि दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है कि चीज دا یو کار یې کړی دی دا وکړي د دوی چې کال پوره سي یعنې حالانکې دوی خبره کوي ریاست وایي دا کشمیانو د پاکستان د بقا دپاره قرباني ورکړه دا دهشتګردي ده د پاکستان چلو زموږ بچیانو د پاکستان دپاره قرباني ورکړه زنده باد ښه چې دا کال یې پوره سي په دا پنجاب کې ولې د دا ماشومانو ورځ نه لمانځل کېږي ولې نه جوړېږي دا بلوڅ ولې دا ورځ نه جوړوي دا زموږ د بچیانو دا سینده یې ولې نه جوړوي دا اسرائیکه یې ولې نه جوړوي چې خالي پښتانه د دې خپلو بچیانو د غم ورځ بیا جوړوي اول ته خو د پاکستان لپاره قرباني ورکړې ده نو چې د پاکستان لپاره یې ورکړې ده نو د ظالم زوت یې ولې نه جوړوي او موږ ماشاءالله که د کشمیر مظاهره وه د پښتانه به تر هر چا پکې ډېر وایي په کشمیر کې ظلم کېږي که پر لیبیا مظاهره وه پښتانه به غونډ راوتلي او په فلاني ملک کې قرآن مجید بېعزتي کړې ده پښتانه به ګرد راولي دلته په خپل کور کې بېادبي ماپ ستا سپین ږیري ستا ځوانان ستا خور ستا مور بېعزته کېږي ته خاموشه ناست که په دې غلط فهمۍ کې یې چې ژره مو پرېښېده تراویح کوم روزې نسم لمونځ کوم یا ولاکه ولاړ شي الله پاک دلته به ډېر تبلیغ خلک ناست دي دلته به عالمانو څه خبرې اورېدلي الله پاک وایي غیرتمند ذات یم غیرتمند ذات مې خوښ دی په ورځ د آخرت به الله پاک ظالم د لاس نه ونیسي و سایډ ته به یې ودروي مظلوم به د لاس نه ونیسي وایي دلته راسه تا پر تا چې دې انسان ظلم کاوی تا بغاوت ولې نه کاوه تا ته مې هم عقل در کړی وي سترګې مې در کړي وي موټې مې در کړي وي بدن مې در کړی وي که تا نور کولی سو یا نه سو کولی بغاوت خو به دې کاوی بغاوت دې ولې نه کاوی موږ به هر څه پر خدای پاک نور پرېږدو چې بس په آخرت کې به سره ګورو نه 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 په دې دنیا کې بغاوت لازمي دی دا جهاد چې خلک وایي جهاد دا نه دی چې خامخا منډه که امریکا راغلی ده یا هندوستان راغلی دی جهاد دا دی ستا په دا سلطان آباد کې دا سړی زیاتوب کوي د دې مسلمان سره ناجایزه کوي زبردستي ورسره کوي دغه هم جهاد دی چې ورسې د ده مخ ته ودرېږي چې ولې د دې مسلمان دی یا د دې انسان سره زیاتوب کوي ظلم کوي او الله پاک بیا په قرآن مجید کې وایي تر ټولو افضل ترین جهاد دا دی چې د وخت ظالم حکمران ته سپینه او صفا خبره وکړي په مرګ زموږ ایمان دی چې الله پاک کومه شپه په ګور کې کړې ده بیا مې چې د پاکستان دا ټول فوج زما په سر ودرېږي ولاکه مې بچاو کړي او چې زه بیا بچاوېږم چې دا د ګرد پاکستان فوج اصله را باندې استعمال کړي ولاکه یې مړ خبره به دای بس سر راوځو به دوی به باقاعده دلته خپل ارګنایزینګ باډۍ جوړوي خواست درته کوو دا ځوانانو ته خواست کوو دا سپین ږیري به دعاوې راپسې کوي لږ همت وکړي لږ همت مې وکړي جایزه خبره خو پرېږده ناجایزه قسم په خدای چې د دوی په پلار ومنه مګر ناجایزه موږ کوونه ناجایزه خبره موږ کوونه د خپل حق دپاره د خپل دې سپین ږیري پلار نیکه د عزت د حفاظت دپاره د دې خپلې تور سرې د پټکي د چادر د حفاظت دپاره د دې خپلو ماشومانو د بهترین مستقبل د حفاظت دپاره پر موږ دوی دا شریان انسانان حق جوړېږي چې ته به راولاړېږې همت به کوې قرباني به کوې پرېږدئ دا اف آی آرونه پرېږدئ رینجرز هېڅ له قسم یې په خدای که وکړي اسلام ولا که وکړي راوځو به دغه خپل اتحاد و اتفاق دا پریس کلب وتی ته ډېر نږدې دی موږ چې د سوراب ګوټه سوسکیان را ډک کړي 3 زره کرایې ورکوو خدای درته نسو همت وکړي ته یې ورنږدې یاست دا له راځئ چې د پښتانه یو غم یې سبا به په دا سلطان آباد کې غم موږ به دا خوا د راځو چې په سوراب ګوټ غم تاسو به راځئ همت ورسره کوو اتحاد ورسره کوو زه په ایمان درته وایم چې ډېر کار سوی دی لږ پاته اوس به دوی دا ادارې لګیا دي مسعود راوچت که وزیر راوچت که بیټنۍ راوچت که تاچکزی راوچت که دا اتحادونه دا 80 کاله موږ تاسو وکړو زه مسعود یم ته وزیر یې زه څکزی یم ته کاکړی دا کار موږ 80 کاله وکړي نقصان 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 بې عزته اوس به یو پښتون جوړېږو دا خولۍ به د نر غوندې د غیرت په کم داسې زه خو وایم په دې اختر کې په کار دی د سپینو جامو سره بیا دا خولۍ ډېره مزه کوي په کار دی چې دا اختر لمانځله په کسته په ضد باندې دا خولۍ موږ په سر کړو د اختر لمانځله ورسو بس دغه به عملا خالي خولۍ نه عملا به دا د پښتو کار په مخه اخو د خپل تنظیم د خپل تحریک به په کراچي کې دومره مضبوطه کوو چې زموږ و پښتانه ته څوک بیا په سپک نظر نه وګوري صرف او صرف پښتو خپل وطن
د دې خپلو بچیانو د مشرانو د تورسرو د عزت حفاظت. بس د دې دپاره به تی د موږ سره ملګري کېږئ، خامخا به ملګري کېږئ. بس نو خپله وینا پر دې شعر ختم کوم. ویلې ول پښتانه که خپل حالات بدلول غواړي دا زاړه بوتان به ټول نړول غواړي، او انقلاب تشې د خولې خبرې نه دي، سم په سرو وینو کې خپل ځان لمبول غواړي. ډېره مهرباني.